د پیښور د ګرمۍ له زیاتېدو سره د نمک منډۍ دا کوچنۍ ریړه یو ځل بیا د خلکو د پام مرکز ګرځېدلې ده. له سهاره تر ماښامه لسګونه کسان دلته راځي څو د ګوندکتیره شربت وڅښي او د ګرمۍ زور پرې مات کړي. دا شربت یوازې د تندې ماتولو لپاره نه دی بلکې د پیښور د پخواني خوراکي کلتور یو مهمه برخه هم ګڼل کیږي. شربت جوړونکی محسن خان وایي د دوی کورنۍ له تېرو 22 کلونو راهیسې په همدې ځای کې دا شربت جوړوي. لومړی یې نیکه بیا پلار او اوس دې دا دود روان ساتي. نن سبا دا درېیمه ورځ د هیټ ډېر زیات دی او څنګه ګرمي زیاتېږي او د شربت رجحان ډېر زیات دی. لرې لرې نه خلک راځي دا شربت څښي. دا ګوندګري شربت دومره یخ دی چې خلک دا څښي نو هغې له پته لګي چې واقعي موږ څه یخ شی وڅښلو. دې کې کم از کم موږ 25 قسم ایټم اچوو او دې 25 قسم ایټم نه دا ګوندګري شربت تیارېږي او دا شربت څښلو لپاره خلک ډېر لرې لرې راځي. د محسن خان په وینا دا شربت د ګوندکتیره، سندل، ګوړې او اوبو څخه جوړیږي او د خوند لپاره پکې وچه میوه هم اچول کیږي. ځینې کسان یې په ګیلاس کې څښي او ځینې یې د کاشوغې په مرسته خوري. د سختې ګرمۍ په دې ورځو کې د نمک منډۍ دا دودیز شربت لا هم د پیښور د خلکو لپاره د یخوالي او تازګۍ یو مشهوره وسیله ده. که څه هم ښار بدل شوی، د خلکو ژوند هم بدل شوی، خو د ګوندکتیره دا شربت لا هم خپل پخوانی ځای ساتلی او هره ورځ لسګونه کسان د همدې ځانګړي خوند لپاره دلته راځي.